د افغانستان د سینما مشهور ستوری ارین خان د ډاکترنجیب باره کې څه ویلي ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ. ارین خان وایي چې شهید ډاکترنجیب الله ملي اتل دی ځکه هغه د خپل وطن نه ځان قرباني کړی او تر څو چې دا وطن وي د شهید ډاکترنجیب الله نوم به تل د افغانانو په خوله کې وي او له یاده به ونه باسي. په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې شهید ډاکترنجیب الله د افغانستان په تاریخ کې نه تکرارېدونکې څېره ده، نو افغانان د هغه په قدر پوه نه سوه. هغه همداراز وایي که شهید ډاکترنجیب الله ژوندی وی نو هېواد به هم د نړۍ هېوادونو سره سیال و او هېڅ چاته به احتیاج او محتاج نه و. تاسو د ارین خان د دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ.